خو چې ټانکې پکې دی بعضو نه یې لګولي که نه. ما نن سهار ناشته کوله کور کې یو بیان مې ولګو د یو مولانا صاحب، نو هغه مولانا صاحب په دې باندې رد کوو چې لکه نن سبا دا بیماري ډېره شوې ده، د الک سره دا شهوت پوره کول ښکلې خبره ده، په دې باندې بیان کول خلک دې نه هېرول او ډېر ګرم لګیا و. او وي دا دومره لویه ګناه ده ورب الکعبه زه ته رښتیا ووایم زما په زړه کې دا لومه دی اوس یو ټانکه لګوي ګوره ځکه چې دا پېژنم دوی چې په خبره کې د ځان نه خبره نه یې کړي که نه او یا یې کمزوری روایت نه یې بیان کړی په دوی ټیم نه پاس کړي. نو وی دا دومره غټه ګناه ده. ما دې کس اوس آیت وایي لکه الله قرآن کې ذکر کړی دی چې لوط علیه السلام ورته ووایي چې تاسو داسې کار کوئ چې دا چا نه دی کړی، په کار و دا و چې داسې یې ویلی. یا رسول صلی الله علیه وسلم د دې دا سزا بیان کړې ده، صحابه کرامو به دا وي. وی دا دومره غټه ګناه ده چې څوک دا ګناه وکړي وي اسمان چغې وایي چې یا الله ما له اجازت راکړه چې زه ځان په ده باندې راوغورځوم له پاسه. دا کوم ځای کې راغلي نو بیا مې کور کې وویې ما دې بعضو چې پکې دا ټانکې نه یې لګولي په دوی ټیم نه پاس کېږي. د الله بنده موږ سره قرآن او حدیث او صحیح حدیثونه شتي، ستا دې خبرې ته څه ضرورت و؟ و څه ضرورت؟ دې ته خو معلوم ضرورت راته چې موږ سره څه نه وې او موږ سره الحمدلله ډېر څه شته. لکه د یو مولوي صاحب بیان مې اورېدو هغه وایي چې دا ږیره خریل غټه ګناه ده. د ښکلې موضوع باندې خبره کوله او هم ډېر ګرم لګیا و او وی دا دومره غټه ګناه ده چې کوم سړی ږیره خرئ د ده دې مخ ته کتم ګناه ده. لکه ما ته به ډېر مخکې لاړې اوس دا کوم ځای کې راغلي دا موږ ټول دې ګناهګار کړو ځکه چې دا خریلي څومره زموږ مخې ته ځي راځي. نو اوس ته خلک یری د دې ګناه ده. الحمدلله موږ سره یعنی قرآن نه آیتونه شتي، صحیح حدیثونه شتي، د سلفو اقوال شتي، د دین د مشرانو خبرې شتي، بس سنده و دې ته پکې څه ضرورت وي چې تا پکې دا قصه لګوله. نو ځان دې ګناهګار هم کو ځکه چې په رسول صلی الله علیه وسلم باندې هغه څه ووایي چې هغه غږېږي. بله دا چې عوام به هم دا قصه مخکې رسوي. نو خبره مې دا کوله چې د موسی علیه السلام دا قصه د فرعون سره او د بني اسرائیلو دا واقع دي کې اکثر چې دی پکې دروغ بیانېږي هلته او زموږ دپاره دومره قصه پوره ده چې مقصد ته پې موږ ورسو که نه. یعنې موږ ته لکه اوس الله د آدم علیه السلام قصه ذکر کړې چې آدم علیه السلام جنت ته ننوتو، الله ورته وایي چې دې ونې له مه ورسه، هغه ونه موږ ته الله ونښوه او بیا هغه ونې له ورغی شیطان ورته وسوسې واچول او راووتو. بس موږ په دې قصه کې درس دی، په دې کې مقصد ته موږ ورسوو چې دا سړی تفصیل شروع کړي چې هغه داسې و هغه جو داسې و هغه جو دا و هغه جو ونه چې دی د هغه پلانې و او انګور و څوک وایي غنم و وربش و. دې قصو ته سره ضرورت نشته. د اصحاب کهف قصې له راشي. اصحاب کهف یو څو کسانو سره پاسه 300 کاله په غار کې پراته و، سپی ورسره و. هغه سپی د غار په چوکاټ باندې یا په درشل باندې هلته چې دی خاوري شوی و د هغوی څوکۍ دپاره ناست و. بعضو پکې لګیا چې دا سپی چې دی پلانې قسم، یو مولوي صاحب وویل دا پلانې قسم سپی و.